والکه چمبړ خیاله دا ته څه وې شیشې بېګا ته دې چرګان حلال کړي یاره زنده باد یاره څه خوند به وکړي ښه او نه سړیه ګیدړان خو نه یو که نه والکه ګیدړان چې چرګې خوري خو خوري دی که نه مونږ پوهېږي خپل هم نو اوهو ځه د خدای په امان والکه دې خوا راشه دې خوا راشه دلته ودرېږه نه نه دا راته ووایه چې په دا لاره تېرېږي دا ټوخی دې څنګه وکړو ولې زه به ټوخېږم نه نه نو دا ته چې په دې لاره باندې تېرېږي ولې وټوخېدې او ما په دې موبایل کې خبرې کولې ته د ټوخي په مطلب باندې پوهېږي وروره قربان دې شمه سینه مې خرابه ده ځکه وټوخېدمه نه د ټوخی دې کو زه درته وایم د دې ټوخي مطلب دا دی چې په تا کې خارښ دی ورورې د خوله دې سمه خوځوه خارښ به تا کېږي د خوله باندې ماتوم ګوره هلکه توره کیه ګوره زما نوم چې دی که نه سمندر دی او زه چې راشم که نه تیږې م خپله ګرړېږي درته وایم چې په تا کې چینجی نه وی که نه تا به ټوخی نه اچو ورورې چینجی خو تا کې ده ټوخېږم زه زور تا ته درکوي ګوره ورورې که سمندر یې که نه نو ځان ته به سمندر یې په داسې سمندرو کې نه ده موږ پېښېږو والکه تورکه خدا وراسي که نه هسې هم تورې که دا دوه څوکه مې ووهلې که نه اوس به د شودو غوندې سپین کړمه زما نوم سمندر دی او سمندر چې په چا باندې ورشي که نه بیا یې دغه شانتې خوري درته وایم چې په دې لار باندې چې تېرېږي ټوخی به نه کړي زه به ټوخېږم به زوره به ټوخېږم ته اوس ګوره زه بېرته په دې لار ځم ټوخېدا ته ګوره نه څنګه به ټوخېږي تا هغه نیکه نشي ټوخېدلی ځکه چې دا زمونږ لار ده او زمونږ په لار چې ځې که نه ښه په انسانیت او ښه په سړیتوب به روانه والکې ستا والکه غور نیکه به راباندې د ټوخی بند کړي والکه درته وایم تورکه ګوره زما په مخ کې به ټوخېږي نه ښه دا ته چې ټوخېږي ما ته مې بیا انیا را یادېږي ځکه چې خدای بخلي زمونږ انیا به هم د تا غوندې ټوخی کوو او اوس چې په دې لاره تېرېږي سم د سړي غوندې به تېرېږي او که تېر نه شي خدا وراسې پرمه دی نه نو چې ستا نیا ټوخېدله نو خو زه نیا پسې دې ګرځه که نه زما خو مرۍ خرابه ده ځکه ټوخېږمه والکه تورکه درته وایم ګوره نیا به مې نه یادې نیا ته مې مه تېرېږه که نه خدا وراسي دغه خوله دې نه دا مازغه دې ماتوم والکه ته به څنګه نه پوهېږي وای خدای به نه وای پرېږدم ورپسې نه پرېږدم درته وایم خدای نه پرېږدم درته وایم نه پرېږدم درته مه کوه ګزار مه کوه ونه که ګزار درته خبره دا ده دا ګورې په دې لاره باندې تېرېږي او زما په مخ کې ټوخی کوي ولې وکړي ټوخی ټوخېږي نو څه خبره ده جبه خلک استی قسم دی څه خبره ما مرۍ خرابه ځکه ټوخېږمه مه ټوخېږه مه ټوخېږه پرېمږده ورپسې پرېمږده چې اوس درته وښیم چې دې سیره څو پخېږي وستا مه ټوخېږه درته وایم مه ټوخېږه ستا هغه پوند دې وګروم وستا ټوخېږي نو څه خبره ده ستا ټوخي سره هم جنجالي عجبه سړی په خدای نه نو ولې دا زما په مخ کې ټوخېږي ټوخي د څه ضرورت څوک به مشکل لري که اوس زه وټوخېږم ته به اوس ما سره خود در سره جنګ کوم خو دا ورځ تاسو چې ټوخېږئ ما ته مې نیا را یادېږي او د ما په مخ کې به بیخي ټوخی نه کوې ښه هو ځان پوه که درته وایم برګ راته برګ خدای عجبه خلک دي په خدای رفتار ته ګوره دا کېږي به لکه دا ملک چې ده فتح کړی دنیا چېرته ورسېدله اوس موږ دې مخلوق ته ګورو په یو ټوخي باندې سره جنجال یاره دا بعضې نه دي وایم چې میلې ته مې بوځئ چې راشي دلته به لکه بوتانو غوندې ناست دي کار هم بیا نه کوي والکه دا د ما دپاره دا خبرې مه کوه ښه زه په خپل سر نه یم راغلی که راغلی یم زه عزیز راوستی یم چېشته دا خبرې زما د غوږونه تېری والکه تا پورې زه خبرې نه کومه زه دا ځینې یادومه چې دلته راشي بیا کار هم نه کوي نه دا خوله دې ماته ومه درته وایم ښه دا خبرې به نه کې خیر ده که زه نن غریب یم نن ما پیسې نه دي اچولي په دې مله کې زه خپله راغلی یم که دوی راته وویلې خو نه به راتلی که نه ما درته ویلي چې راشه نه دا زه څه شی کومه دا زه نه یم ناست سهار نه دغه دی چې لګیا تاسو ته شومړۍ جوړومه زه خو همداسې چټي نه یم ناست چې همداسې مې لاسونه نیولي دي او کار نه کومه او دا خبرې ته چې دی لګیا یې سهار نه او زما د غوږونه دا خبرې تېری والکه دا تا پورې ویمه که نه تا کومه پیسې ورکړي دي مفت را ختلی را روان شوی خو خود تا دپاره ویمه دوی خو هم کار نه کوي که نه عجیبه سړی وله تا ته وایم ګوره
په دې میله کې که ما پیسې نه دي اچولي خیر ده که غریب یم ګوره پیغور به نه راکې زه دوی راوستی یم عزیز راوستی یم او دې ساحل راوستی یم او ساحل راوستی یم درته وایم پیسې چا سره موږ میلې ته راغلي یاستو دا څه کوئ نه نو خو ده ته وایم که نه نو د تور کارغه غوندې مخې نیولی دی او سهار نه هم دا خبرې شروع کړي دي چې ولې داسې کې او ولې داسې کې دا زه همداسې ناست یم د سهار نه څه کارونه کوم ګوره زه درنه ځمه ګوره بیا نه دا خو شریکه که ورڅې شي یاره زه به درنه لاړ شمه ګوره واله کلال جانه خدای ته وګوره غلی کښېنه کار خو کوي لګیا دی وروره یو خو پیسې نه دي ورکړي بل دې ته ټره ټره غږېږي لګیا ده یا کار وکړه یا زه ورک شه دغه ځای نه راغلی خبرو ته یې ګوره واله کلال جانه غلی کښېنه که پیسې نه دي ورکړي کار خو کوي که نه خپله خو نه دی راغلی ما عزیز راوسته والکه درته وایم ې تورکیه خو دا وراسي چې که نه دا خبرې کې به دا خوله ماتوم دا ټره ټره نه مه وایه ښه سمه خوله دې خوځوه والکې ته م لټرې کومه د رومي دې مخ ته ولمه ګوره پیسې دې ورکړي نه دي خو خبرو ته دې ګوره درته وایم دا خوله دې سمه خوځوه ښه دا ټرو پرې ډېر مه یادوه کنې خدا ورسي دونه به دې وټروم لکه سړی چې موټرسایکل ټروي ښه والکې دا غلی کوي که نه ده دا لانجې مه کوئ که نه موږ چکر ته نه ځم زه لاړم خپل کار کوم بیخي نه یم مړه د تېر یم زه درته وایم چې ستاسو د میلې نه هم تېر د تاسو د چړچو نه هم تېر نرې کوئ هلته خلک راوغړي بیا دلته پیغورونه ورکوئ وځه هله کلال جانه ما غټ سړی واوروره سړی دی دا د خفه کلاړی ګوره خیر دی میلې ته چې راتلو لږ به په اتفاق سره کار کوو دا خو په دې معنا نه چې هغه پیسې نه دي ورکړي او دلته غلی ناست دی ګوره کته دی چې کار یې کوو شړومبې یې جوړې کړلې تا سره دې کې کومک وکړ کالي در سره ومینځل نو داسې خو نه کېږي خیر دی ولې دې سړی خفه کړ یاره سایله خبره خو دې ډېره ښایسته وکړله امام پیدا زړه ډېر بد شو ورشه دا بچه مړی راوله چې اوس کم خوا لاړ نه شي ورشه ورپسې نو تاسو دغه هر وخت ته ورشه رایوله ورکې که یاره والکه نوري دلته راشه یا خدایه بس دې ته ګوره دا تورکی زوی مې چې دی هر وخت یې ویدي وله د مڼې خو م شته دي دلته خو راوغورځومه لږ دا به یا خدایه یا ولې نه راغورځېږي و دادا څه کې په دې ونې ټک ټک دې نښلولي خوب ته م پرېږدي که نه اوس وایه قربان دې شمه ما ویلې چې په دې ونه کې مڼې شته دي او که نه ما ویلې ادې دپاره دې لږ یو سمه ځکه چې هغه مریضه ده و دادا چېرته چې موږ سملو هلته به تا ټکه ټک شروع کړی ته دې باغ کې څه کې لاړ شه چې د غاړې ته کښېنه الله یاد که اوس وایه ګوره دا ته څه وایې ګوره ښه زه ستا پلار یم او د پلار سره چې دی په دونه جګ اواز باندې څوک خبرې نه کوي لکه د تا غوندې دغه زوی چې ما سره کوي یاره دادا یو خو دې باغ کې ټک ټک اچولی او بل بار نه شو وتلی تا د لاسه ننبی والا مې کلک نیسي دادا د شلو په ډوډۍ وړې ده دوکاندار مې کلک نیسي دادا د شلو مستي وړي دا سال دې اچولی ده ګوره زویه زما خبره واوره ښه خو چې مستې مې راوړي مور دې سیده د شاکر ناروغي لري ښه او ډوډۍ چې ده هغه په کور کې وړه نه وو د دې په خاطر مې وړي خیر ده که تا پیسې ورکړې نو دې کې څه خبره ده و دادا څنګه چې دې راوړي همسې پیسې م ورکړه نرشه ویې ګټه او ورې که څنګه چې ما ګټلې دي زه مې ستا پیسې ورکړم یا خدایه وزویه ګوره د زړه ازار مې ما اخله ښه ګوره ما ستا دپاره څه نه دي کړي دونه کار به مې کوو چې د لاسونه به مې تڼاکې تڼاکې وو د تاسو دپاره مې کار وکړو ما یې پرېږدوه چې دغه اولاد مې چې دی دوی ته چې دی آرام پیدا شي او ته اوس ما ته دا رقم خبرې کوې ولې زویه و دادا تا ځان ته کار کوو موږ ته دې کار نه کوو څنګه چې زه ځان ته کار کوم که نه دغسې به تا هم ځان ته کار کوو زه لاړ شي غر کلارې کښېنه ټک ټک مه کوه څه یا خدای وزویه ګوره ته چې په شفاخانه کې وې ما تا ته ډېرې شپې تېرې کړي ښه ما ویلې دا زوی چې دی دا به زما د لاس همسا جوړه شي زه څه خبر ومه چې ته چې دی د لستونې مار به جوړېږي یا خدایه دا څه رقم اولاد شو ما به د ده دپاره څه نه کول ما ویلې پرېږدوه چې اولاد مې په آرامه خو دا داسې اولاد شو نافرمانه چې نن سبا پلار ته مخ ته ودرېږي زه وایم دا څنګه اولاد شو یا خدای دې زه وایم ښه ورځ درته نه درکوي زویه چې زما زړه دې ازار کړو خدای دې تا زړه ازار کړي